زکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بشیر احمد ستانکزی د دولسم صنف فزیک لومړی درس تاسو ته وړاندې کوم. خدای کې چې له دې درسه تاسو یو شی زده کړئ. زموږ د دولسم ټولګی لومړی لوست مو اهتزاز او اهتزازي حرکتونه دي. حرکتونه دي. ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسې ګرد چاپیره خپل ګرد چاپیره وګورو نو ډېر مثالونه به د اهتزاز او اهتزازي حرکتونه به په سترګو ووینو. د بېلګې په توګه که چیرې موږ د خپل بیرغ ملي بیرغ رپېدنې ته وګورو، دا خپله اهتزاز او اهتزازي حرکت دی. همداسې که د یو کوچني ماشوم زنګېدنه وګورو، هغه په ټال کې چې څه رقم حرکت کې هغه خپل حرکت چې دی یو اهتزازي حرکت دی. همدارنګه د کشتۍ حرکت، که چیرې د کشتۍ حرکت په سمندر کې په آرام اوبو کې ووینو نو هغه خپل هم څه دی د اهتزازي حرکتونو یو بیلګه ده او د اهتزازي حرکتونو سرګردونه کوي. ګرانو زده کوونکو، تاسې په نهم صنف او یولسم صنف کې انتقالي حرکتونه ویلي دي او انشاءالله په ذهنو کې به مې یو څه معلومات د هغه په هکله پاتې وي. خو مخکې له دې نه چې د اهتزاز په هکله باندې نور معلوماتو ته لاړ شو او نور معلومات ورکو، نو راځئ یو درې ډېر ساده او آسان فعالیتونه ترسره کوو چې تاسې کولی شئ دا په کورو کې هم څه وکړئ. تاسې په کورو کې دا فعالیت ترسره کړئ. لومړی فعالیت، که چیرې موږ او تاسې یو میز په نظر کې ونیسو، داسې یو میز په نظر کې ونیسئ، د میز په دوو څنډو کې داسې دوه میخونه ووهئ. او د دې دوو میخو په منځ کې دلته یو تار دا خوا او دا خوا سره وتړئ ښه کلک، او د لاس په واسطه باندې دغه تار له دې ځای څخه راواخلئ او پاسې کش کړئ او بیرته یې پرېږدئ. نو تاسو ته به کله چې دا تار هم راواخیسته پاس له خپل تعادل نقطې څخه هم بې ځایه کړ، دې موقعیت هم راوست او دې له موقعیت هم خوشې کړ، نو وبلیدل شي تار د دوو نقطو د دغه تعادل نقطو په شاوخوا کې دوو طرفو کې څه کېږي حرکت وکړي. دې حرکت ته ښه ځیر شي، هغه څه شی چې په سترګو وي هغه په کتابچه کې څه وکړي یادداشت کړي. دوهم ځل لپاره که چیرې موږ خطکش په نظر کې ونیسو، همدارنګه خطکش موږ په نظر کې چې هغه خطکش هم څه وکړو، د میز څنډې ته څه شی کړو، د میز څنډې ته یې راولو. د میز څنډې ته یې راولو او دا خطکش دغلته د لاس په واسطه باندې ښه محکم ونیسو. کله چې دغه ځای مو محکم ونیو، دا ځای به محکم نیسو او دا خطکش له خپل تعادل حالت نه به لږ څه کوو پاس کوو او بیرته یې کله چې خوشې کوو نو د حرکت ته چې دا خطکش د میز په سر باندې حرکت کوي، دغې ته هم ښه ځیر شو. نو دا حرکت او دا حرکت دواړه سره مقایسه کوو، وروسته څه شی چې موږ په ذهن کې ګرځي هغه هم یادداشت کړو، بیا وروسته دریم فعالیت نه وروسته بیا ټول سره څه کوو وړاندې کوو. ښه، دریم فعالیت څه ده؟ دریم فعالیت کې که چیرې موږ داسې یو ظرف په نظر کې ونیسو، داسې یو ظرف هم په نظر کې ونیسو او دا لوبونه څه کوو، دا لوبونه ډک کړو، او همداسې یو دانه تیست تیوب په نظر کې ونیسو، هغه تیست تیوب هم څه وکړو، داسې یو کوچنی تیست تیوب په نظر کې ونیسو، هغه هم تر یو مقداره پورې اوبونه څه کړو ډک کړو تر یو مقداره پورې، او دا تیست تیوب راواخلئ د اوبو په منځ کې څه کړو کېږدو او دې ته د لاس په واسطه باندې لږ څه وکړو حرکت ورکړو. نو وبلیدل شي چې دغه تیست تیوب دننه په اوبو کې دغه خطکش د میز په څنډه کې او دغه تار د میز په دوو اړخونو کې چې د میخ په واسطه باندې کلک شوی ده، نو دا به ټول یو رنګه حرکت ترسره کړي چې هغه څه رقم حرکت دی، هغه دوامدار حرکت به وي او د تعادل نقطې په څه شي کې د تعادل نقطې په څنډه کې
د تعادل نقطې په دوو خواو کې به چوي کې خپل دوامدار منظم حرکت به چوي کې ادامه ورکړي. له دغه درې فعالیتونو نه چې موږ څه شی زده کړل هغه دا دی چې اهتزازي حرکتونه مو ولیدل. اهتزازي حرکت هغه حرکت ته ویل کېږي چې په منظمه توګه د تعادل د یو مشخصې نقطې چې هغه مشخصې نقطې ته تعادل وکړي د تعادل نقطې په دوو اړخونو کې په دوامداره توګه پرله پسې چوي کې حرکت وکړي. دغه ته چوي اهتزازي حرکتونه وایي. اهتزازي حرکتونه هغه حرکتونو ته ویل کېږي چې د یو مشخصې نقطې په دوو اړخونو کې په منظم او پرله پسې توګه اجرا شي. دې ته چوي اهتزازي حرکتونه. اهتزازي حرکتونه هغه حرکتونه ته ویل کېږي چې د مشخص نقطې ته تعادل کې تعادل نقطې په دوو اړخونو کې په منظمه پرله پسې توګه چې اجرا شي. دغه ته چوي کېږي دغه ته اهتزازي یا ارتعاشي حرکت ویل کېږي. او هغه حرکت چې منظم او بیازلی تکرار شي، منظم پرله پسې او بیازلی تکرار شي، تکراری ډول باندې تکرار شي، هغه ته تناوبي حرکت هم چوي، تناوبي حرکت ویل کېږي. او هغه حرکتونه چې د ساين او کوساين تابع په واسطه باندې وښودل شي، هغه ته ساده هارمونیکي حرکت ویل کېږي. هغه حرکتونه چې د ساين او کوساين تابع په واسطه باندې وښودل شي، هغه ته چوي کې هغه ته ساده هارمونیکي حرکت ویل کېږي. د ساين او کوساين تابع چې د مثلثاتو له لارې نه ثبوت کېږي، هغه تابع زه تاسو ته رسموم. ښه، د ساين تابع له صفر نه شروع کېږي، همداسې دا د ساين تابع، همداسې د کوساين تابع له یو واحد نه شروع کېږي، دا د کوساين تابع. ساين او کوساين هغه حرکتونه چې د ساين او کوساين تابع په واسطه باندې ښودل کېږي، هغوی ته ساده هارمونیکي حرکت ویل کېږي. ښه، د ساده هارمونیکي حرکت لپاره موږ یو ساده فعالیت ترسره کوو چې هغه ساده فعالیت یو میز په واسطه باندې میز دی، یو فنر ده او یو چای ده، یو وزنه ده. موږ یو فنر نه استفاده کوو، یو چای ده، یو وزنه نه. ډیر ساده فعالیت دی، لیدنه موږ چای کوو، ډیر ښه اسانه تعریف اخیستی سو. ښه، په لومړي حالت کې فنر مو راواخیسته او د پایې په څنډه کې مو چای کې زوړن کړ، مطابق د دې یو وزنه راواخلو او دغه چای کې د فنر په بل اړخ یا څوکې کې چای کې نصبو. کله چې دا نصب کو د فنر شکل ته چای ورکړي، د فنر شکل ته تغییر ورکوي. که چیرې موږ د لاس په واسطه باندې دغه وزنه لږ راجع کو او هغه حالت یې ورسوي چې فنر خپل اصلي حالت، اولی حالت ځان ته غوره کړي او دا په آزادانه توګه لاس وشکه لرې کو، نو د وزنې حرکت ته ګورو څه شی کېږي؟ دا خپل یو ساده هارمونیکي حرکت دی. ښه، په دغه سیستم کې کله چې موږ دغه جسم راخلو او خپل اصلي حالت ته راولو، دغلته موږ یو انرژي په فنر کې چی کوو، ذخیره کوو. کله چې دغه انرژي ذخیره کو او لاس مو آزادانه لرې کړو، دغه پوتنشلي انرژي یا ذخیروي انرژي په حرکي باندې اړي.
کله چې دغه آخري سرحد ته ورسیږي حرکي انرژي دلته څه کېږي صفر کېږي او بیرته په پوتنشیل انرژي باندې څه کېږي پوتنشیل انرژي باندې ذخیره کېږي او پوتنشیل انرژي بیرته په حرکي یعنی یو انرژي په بل انرژي باندې اوړي او دا فنر ته څه ورکوي حرکت ورکوي. ښه ګرانو شاګردانو کله چې په دغه حالت کې چې موږ جسم دلته جګوو او دغه انرژي په د فنر باندې ذخیره کوو په دغه حالت کې د فنر قوه څه شی ده د فنر قوه چې کله جسم لاس له جسم نه لرې کو نو د فنر قوه صفر ده او د جسم قوه لوړ دی. کله چې دغه آخري سرحد ته ورسیږي دغلته به د جسم وزن صفر کېږي او د فنر قوه له جسم له وزن نه څه کېږي زیاتېږي. نو دغه حالت چې کله ورسیږي دلته د فنر قوه دلته ظاهریږي او د جسم څه کېږي پورته خواته راولي چې دغه د فنر قوه موږ د هوک قانون په واسطه باندې څه شي کوو د هوک قانون په واسطه باندې موږ دغه تعریفوو چې د هوک قانون اف اس مساوي ده له منفي کا ضرب اکس سره. دا هغه قوه ده چې فنر دغه وزنه بیرته څه شي کېږي بیرته پورته خواته کش کوي. کا مساوي ده اف اس پر اکس. دغه کا په دغه رابطه کې د فنر ثابت ده د هر فنر لپاره دغه کا چې ثابت قیمت لري او د منفي علامه د دې لپاره ده چې د وزنې جهت ښکته خواته ده او د فنر جهت څه ده پاس خواته ده. نو موږ دغه رابطې نه په استفادې سره موږ کولی شو په اساني سره څه وکړو د هر فنر ضریب په اساني سره څه وکړو پیدا کو. څنګه پیدا کولی شو اف کله چې د باندې قوه موږ زیاتوو په عین څومره چې قوه زیاتېږي په همغومره د دغه فاصله هم څه کېږي زیاتېږي او څومره چې په د باندې قوه کم کو د فاصله هم څه کېږي کمیږي. نو دغه مقدار د قوه او تغییرات د فاصله د فنر چې موږ له دې ځای څخه راواخلو په دې فرمول کې وضع کوو موږ د ثابت د فنر څه کېږي موږ د ثابت د فنر لاسته راوړي. ښه ګرانو زده کوونکو له دې تجربې نه خو انشاءالله ګټه به مو اخیستې وي چې کله چې موږ دا وزنه په فنر باندې د حالت خوشی کو دا په منظمه توګه او په مساوي وختونو کې او په منظمه توګه تکراری حرکت شي کېږي تر سره کوي چې دغه په مساوي وختونو کې او مساوي فاصله طی کول او مساوي وختونو کې وزنه د عضلات قوی لاندې بیا حرکت کوي. په دې ترتیب سره مساوي وختونو کې وزنه تکراری حرکت تر سره کوي چې دغه ته موږ د ساده هارمونیکي حرکت په نامه سره څه کوو یادوو یې. ښه ګرانو زده کوونکو خدای وکړي چې له دې درسه مو تاسې ښه زده کړه کړې وي او تاسې کوشش وکړئ په کورونو کې چې کله لاړې دغه درې فعالیته ښه ترسره کړئ او دغه فرمولونه دغه تعریفات چې موږ تاسو ته ویل دغه تعریفات په دغه دریو فعالیتونه چې موږ تاسو ته ذکر کړ په دغه کې ښه ثابت کړئ او د راتلونکي درس لپاره آمادګي ونیسئ. تر بیا مو په خدای سپارم. خدای پامان.